تشا بڑا تشب یو منٹ یو منٹ نسبت ستوي نسبت ستوي ته مولي سي نسبت ستوي نسبت ستوي قضيه او تصديق ستوي مولي سي یو منٹ د مورب تعریف راتو ته مولای د مورب تعریف راتو د مورب تعریف راتو ده كيم استاذ ده كيم استاذ خبر انا نشي ګوره خبر انا نشي جی خجي الله سيد سیده ساده بس موسیقه دا عوام په دې دا تصویر مجادله نه ده خدا د مجادله اولنې قدم وخخته ده کدا چې مطلب تاسو دغه طرف باندې خبره کیږي بل خبره کوم تاسو بل کوي نو اصل مقصد خو زمیندارانو په اربانګور مصیبت نه جی نو زمینداران شو نو مخ زمینداران نه یو نه څنګه ده تو ده كيم استاذ ده تابع دبل موقع مالكم تلك شبشا لا بس هذا شي چل ته ما خبر وصول ته متنګوا بس ته په قلار شه بس ته ذکر شروع او زمان نمبر تاسو زمونږ روري او اگر چران لري خو زمونږ روري تا دوی چې د مروجه جمهوریت مطلقاً کفر دی او بیا دی په سیده وضاحت لپاره س الفاظ استعمال کړه غوه دا ماجد پورا دعوا داسې مروجه جمهوریت چې د دنیا اکثر مالکی د عوام اورګه دا لیکه مروجه د خپل ځکه لیکه مروجه جمهوریت اورګه جمهوریت لوګو زوهنه نه کار مالا کنه اکسلیټر مده باوا خیا مروجه جمهوریت چې د دنیا اکثر ممالکو کې د عوامو د اجتماعي زندګي تیرولو د پاره یو وضعي نظام دی ښه دا د شریعت محمدي صلی الله علیه وسلم سره متضاد کفری او شرکی نظام دی او اسلامی نه دی دا ستا د دې مدعا پورا وضاحت شو زمونږ په مدعا باندې خو پې کنه زمونږ مدعا دا ده چې جمهوریت کفر نه دی په وخت د ضرورت او مطلقاً جمهوریت او بعضی جمهوریت کفر نه دی دا زمونږ جواب داوا شو څوک چرته بالفرض د خپل کوم داوا دي دا پدې کې تانا زه د یو څو ته پوښتنو حقداري مې چې تانا زه ته پوښتنو کوم ته سیده کې استاد په جبه کې به نه کوم ستا په خیال هغه د پښتو خبره ستا په جبه کې به تانو اول به تم ته لګدا وضاحت کې چې ستا د مروجه نه سم مقصد دی مروجه نه مراد ستا د کلی رواج یا د مروجه نه مراد د دې پېښور رواج یا د مروجه نه مراد د پاکستان رواج یا د مروجه نه مراد د فرانس رواج یا د مروجه نه مراد د امریکای رواج یا د مروجه نه مراد د انګلند رواج کته د انګلند مروجه زما په سر باندې رولي نو دې ته به مروجه وي خو دې ته زه مروجه نه وي کته د جرمني مروجه زما په مروجه باندې حمله او دا مروجه په هغه مروجه باندې حمله نو دا مروجه بستا په مروجه خدا د ما په نسبت باندې مروجه نشته نو یو به تماته تنقیو کې وضاحت پوکې چې ستاره د مروجه نه مراد څه شي دا ځان سره ولیکا دا وېما دا ټول رواني دوی مزتانه د دې وضاحت لما چې تا او مطلقاً په مرتبه د اطلاق کې خو څه قصه
په مرتبه د اطلاق کې دا ډېر عام شی راغلی وي د دې د لاندې اکثر مرادي او د دې د لاندې اقل مرادي او د دې د لاندې بعض مرادي او د دې د لاندې کل مرادي نو چې تا کله وی مطلقاً نو د مطلقاً د حکم د وجنه لفظ د اکثر او لفظ د بعض او لفظ د جزئی او لفظ د کلی دا ټول په دې کې نه داخل شوی دي نو دا خبره چې مطلقاً تاویل دي دا د اکثر سره لږه معارضه ده دا به ټیک کې چې ترني اکثر نه کم اکثر علي آیا زمونږ د علاقه اکثر تنالي یا د بل علاقه ځکه تا چې مرتبه د اطلاق ته شی ورسو نو د مرتبه د اطلاق ته وجنه ک اکثر دی او ک اقل دی او ک مشهور متکلم دی دا دما غسته چې ناس عام دی او ک اخص دی او کو کل دی او کو جز دی دا ټول په دې کې نه داخل شوی دي وضاحت اجماع نو ته وضاحت ته یو کې چې ستاره مطلقاً مراد څه شي دي دویمه ده درې مونږ ته بیا وروسته ان شاء الله تعالی دا تاسو کو چې ستا په دې سره څه مقصد راغلی دی چې په اکثرو ممالکو کې د عوامو د اجتماعي ژوندۍ لپاره د دې لپاره به مونږ بیا تا نه خامخا روستو موازیو کو خیر دی اوس نو روستو موازیو کې وتا نه مونږ لدی ته پوښتنه کو چې ستا په دې جمهوریت څه شي راغلی دی او د جمهوریت څه شي نه دی راغلی اوس کو چرته ته چې درې د 20 دی او زه ته چې دا شل دی او دا مو ستا په منځ کې صرف نزاعي لفظي وي نه هیڅ تکلیف نشته ته ته 20 وایو زه به ته شل ویم او دا به ته نه یو شل نه بیا خرابېږي بیا نزاعي لفظي نه دی به ته بل څه وي په انګلیش کې به ته 20 وایي خدا چې زه به ته شل ویم او ته 20 وایې بیا دا مو ستا په منځ کې اختلاف نه راځي خو کته د جمهوریت یو تعریف کې په معنا د دې سره چې دا یو نظام دی خلاف ته داسې نظام چې د الله د نظام خلاف او زره جمهوریت بل تعریف کوم او ته دا ثابت کوم په کتابونو کې چې جمهوریت هغه نه دی چې کوم ستا په ذهن کې نه راغلی دی زما په دې خبره راسي چې تا ماته د جمهوریت داسې تعریف وکړو چې جمهوریت داسې شی دی چې دا د الله د نظام خلاف یو شی دی نو دا به ته ماته ثابتې چې دا تعریف چا کړی دی بیا چې زه ته دا ثابت کوم چې کوم شی ستا په ذهن کې پروت دی ګوره دا ستا مغالطه ده جمهوریت هغه نه دی چې ستا په دې ذهن کې کوم پروت دی دا تعریفات مونږ وروړي دي دا برستو کو خیر دی په دې مده کېږي بل سبب سو د چا موقع بدل در کوم ان شاء الله لګ بس کې او چې بس خپکه متفق او تاسو نو دا بدل د مقدر کومه په یو ځای نه راګیرم ان شاء الله ورو نو ته بیا موږ ته تعریف ته جمهوریت وکي بیا چې څوک زما د ستانه جمهوریت مني زبو ګورم چې د دې مولا د خبره په دې جمهوریت کې څنګه ده نو کو ستاره جمهوریت چې امنه هغه زما خلاف موظفم په حکم کوم حکم بالفرض زما جمهوریت داسې جمهوریت چې هغه ستا په دې دوربین کې په دې چشمو کې هم سم راته نو بیا به ته ماته لیکل کې چې یاره مفتي صاحب ما چې کومه مغالطه وه زه په دې مغالطه کې غلط شوی وم او دا ته چې د کوم جمهوریت دعوادار نو دا جمهوریت د شریعت محمدي خلاف نه دی راغلی درېیمه خبره شوه څلورمه خبره دا ده چې دا ته کوم جمهوریت ته وایې نو دا اگر چې تا په دې ویډیوګانو کې اته سلې ځله ویلي دي او ما اورېدلي دي چې څوک قایلین د دې وي یا څوک مانعین وي بیا قایلین په دوه قسمونو سره یو قائلین او یو فاعلین د دې حکمونه به موږ ته بیان کړي چې قائل د جمهوریت بیا قائل په دوه معنی سره یو فاعل او یو قائل د تاسو حکم راغلي دي دویمه خبره رااله دریمه خبره دارا چې تا موږ ته دا خبره وکړه چې دا کفري شرکی اسلامي نظام نه دی دا ډېر خطرناک حکمونه دي شرکی دی اسلامي دا ډېر خطرناک حکمونه دي یو دا چې دا کفري دی بل دا چې دا شرکی دی اسلامي نه دی دا یو سلب دی سلب داسې شی راغلی دی چې زه تاسو وایم چې تاسو مشرق ته نه ناستو مغرب ته ناستئ دا هم صحیح کیږي چې ته مشرق ته نه ناست مغرب ته ناستې د به مشرق ته ناستې خو د به مغرب ته ناست راغلی دا دوه پتا باندې صحیح کیږي د ما خبره ته سوچ کوي او دا د امور اضافيونه دا صحیح کیږي چې د مشرق ته خدا په سلب او په عموماتو کې جاری کیږي او سميږي خدا چې تا حمل کو بیا تا دا کو چې ایجاب کو حکم دی کو چې کفر دی او شرک دی نو د دې لپاره به تصریحي ادله راوړي څه په اوا کې به مارغان نه ني سګوري ښا چې دغه دی او هغه دی قطعي ثبوت او قطعي دلالت ادله به ته د دې راوړي چې دا تا ثابت کړه چې دا قطعي ثبوت او قطعي دلالت ادله دي چې جمهوریت شرک ته او کفر دی هغه جمهوریت چې تا مطلقاً معنی سره کوم غستري بیا به ان شاء الله په دې باندې ځو ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحیم مفتی سے محترم تاسو خپه نشئ
تاسو سرجما خبره شروع کینو دار چا خپل یو طریقې کاری کنه جی اما د حضرت صاحب د ادب د وجنه تاسو روکی کني مشوره دا شو چې بل چا سره به خبرې مونږ نکو باقي چې کوم جوابات نظر کوم که تاسو مطلب 2000 کرتم وای یو جواب نظر کوم حضرت صاحب چې کوم خبرو سو کې نو اصولي خبرو ته سراغي زما دغه مقصد دی دغه سوالات دي کې ان شاء الله جوابات کوم افهام او تفهیم مجلس ته نو اول نمبر دی چې کوم خبرو کنده شر د مروجه وضاحت کوي کنه جی نو مروجه تاسو چې د مروجه خجي دا کوو دا نو مروجه وضاحت دا دی چې تاسو چې د کوم ملک یا د علاقې زمونږ د مروجه مراد دا دی چې د دنیا په هر ګوټ کې په هر ملک دی په جمهوریت دی او رایج دی نافذ دی دا زموږ ټول مراد دی مروجه زموږ دغه مراد دی یعنی که داغي خطقال او داغي کیفیات او داغي اصول او داغي شرایط او داغي قیودات بدلیږي نو دا ټول اصل هم کې تبعي نو په خبرو راځي جی جی بالکل سم مطلب می دا دی جی قبل فرض داسې بدلون پکې وی چې اغا دا شی د حد د کفر نه اوباسي خو بیا خو درسته ده خو داسې مونږ چې کوم جی 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 زما خبر لګ کړ ټول حضرت صاحب زمو خبره وره زمو خبره تاسو وره خو چې کوم نظامونه رایج فل حال دی نو دې کې داسې خبره نشته چې د حد اسلامیت ترورو باسي هغه ټول باندې حکم لګو ټول باندې جی یو خبره دا شو نو مروجان زمو دا چې کوم نافذ عمل دي چې دا کوم اوس فل حال نافذ دي په ټول دنیا کې دغه نظامونه مراد دي ګور جی رایج جسونه دي خجی بالکل دی لګي زه خبره کوم جی دا تاسو د خبرې جواب درکو موجوده چې کوم رایج نظامونه دي نو دوی کې عائلل د کفر شته ټول ته مونږ د کفري چې کوم حکم لګولې په ټول مونږ لګولې دي دغه نه زما مروجه مراد دی او جی دویم استثناءات پکې نو شي یا څه پکې شي فی الحال ګور جی مروج دغه ټول د شامل شو حکم تاسو بیا ولې وایي کبل فرض یو ملک حکم دی زجی یو ملک نظام دی او هغه مونږ راول بيخي د شرط اصول ته او شرط اصول ته برابر ګناه ته بیا کفر ویل دا په کوم دین کې جایز دی او جی یو خبره شو او دویمه خبره دا چې تاسو دوه ویلي چې یاره الته کې تاسو اکثریت او مطلق د خپل کې لګا دا برابر نو مونږ برابر کړی جی چې کوم تفصیل وښه جی او شي حضرت صاحب کوم فرمایل چې یاره هغه کې اکثر خود مطلق سره مطلب دغه دی کنه نو دلته خو په دې تفصیلی کې زمونږ دغه نشته دی مطلقاً خبرم نشته دا چې کوم اوس داوا مونږ تاسو ته وړاندې کړي کې خدای ټکی نشته مروجه جمهوریت مطلقاً توګه نه جی داوا مو سپیش کړي تاسو ما ویل چې دا ووري تنقیحات بیا فورا شروع کنه جی فوس وضاحت خو جی مونږ تاسو ویلي کچارته کې مونږ محترم کچارته کې تاسو زمونږ دغه علي نو بیا خو تاسو هم کافي بیا تاسو هم چې وضاحت ضرورت نشته تاسو وضاحت ولې طلب کو په دې کې اوس نشته دا کوم چې اوس مونږ کړی داوا دې کې نشته نه جی نه هغه تاسو ویلو کنه د پوس وضاحت مغوخته دي داوا نه دا بار چې تاسو ملي کې دا داوا والے تاسو ما ته پری حضرت صاحب تاسو ما اومېلی چې دا مونږ لیکلم دا ویلي تصویر ته لیدرته مې پړوم که حضرت صاحب اوم لیکلا جی جی نو صراحت مو کو نه زما صراحت اومني کنه وسم سید جی دغه نشته دا خبرم ختم شو داوا دنا نه جی نه دا مطلب نه دی دا مطلب نه تاسو کوم په داوا کې د ټکو تعارض نه تعارض غټي کې دلته نشته تاسو مونږ درې دي مخکې نه تاسو خبره الهام مونږ تشریو تاسو الهام مونږ تشریو تاسو دا ختم کې مونږ ختم کړی مخکې نه اوس کټ کی مولسه محترمه مولسه محترمه حضرت سے مبارک تاسو ما جی خبر مولسه تاسو لګ مهرباني وکي ما جی او داوا پیش کنه تاسو کو پوسټونو باندې کیسه کو نو پوسټ باندې خو ته مو ویل خو تاسو نه منو دا داوا شوه تاسو ور دي کی په دې خبر وکي هغه پوسټونو پری دی
دې کې شته اوس صبر نه جي نه دا ما چې کومه دعوه او کدي کې شته کدي کې وینو دا کټ کوي کدي دعوه کې وینو دې نه کټ کوي کدي کې نو بیا اعتراض نه جي نه 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 جي نه دا څنګه دا خو ما تاسو ویل ته مفتي سي بولی کله نه جي نه نه تاسو د پوسټ هغه پوسټ خبره جوړي دا د دې کې نشته جی وای شرف عمل دې د مازیګر نه دی جی بالکل واري دا مازیګر نه شرایط د غلي کړی دا نه جی نه نه لا دې نه ما نشته دی جی بالکل نه خبرې جی کدا سي زیاته خبره بګیره خبرې خو تهمت خو مطلب نه لګول پکار دا رف دی جی دو شهادتيان او دوه مفتیان لګیا په زبان مطلقاً ویلي ورجی مفتی صاحب محترم دا خبرې بلګي سنجیدګي طرف ته بوزو کنه جی مفتی صاحب تاسو دا ولي کله شما ویلا نه جی لیکلا دا خبرو منی جی بیا ودینه نور خبرې جوړي صحیح شو دا خبره شو صحیح شو باقي درېمه خبره ده چې حضرت صاحب ویل شره بیا به تعریف وکړه چې تاسو کوم جمهوریت مراد دی او زموږ کومه کنيزه لفظونه بالکل زموږ خبره نشته تاسو نشته نو تاسو دې کنه دا کنه خپل اسلام مراد ده او حق ته رسیدل نو زموږ مراد جمهوریت نه رایج نظام دی مونږ ویل کنه رایج نو داغي تعریف به مونږ کو بیا دغه تاریخ په نظام په موجوده مناظره کې جی اوسې کوي بیا بکو جی جی بالکل تاریخ ضرورت نشته رایج نه او بل لا چې یو او تعریف خدا دا خو مطلب ټول ته پته ده شرایج دی کنه نو تعریف ته ضرورت نه خو بل فرض کینو موږ په وضاحت وکړو جی ګور جی وای جی وضاحت به مونږ کو جی مونږ به جی تعریف هم کو چې زمونږ کوم جمهوریت ته کفر وای کوم جمهوریت ته کفر وای تاسو جمهوریت کفر نه غړي څنګه شي جواب دا وای کی تاسو فرمایل نو کوم جمهوریت ته کفر نه وای تاسو به وضاحت کوئ کنه وضاحت وشي ان شاء الله بالکل وضاحت مونږ وکړو باقي د ادله خبره شو ان شاء الله العزيز چې کوم خبرې د مطلب د کوم دلیل محتاج یا دلیل مونږ پیش کوو ان شاء الله وخت براشي ان شاء الله العزيز ان شاء الله عز الله بخیر کیږي خدای بخیر کی حاجی بل خبره تاسو دوه شرع حکم کوم سوګي قائل دي یا شامل افراد دي تاسو تقسیم وکړو ان شاء الله العزيز نو شکل مو په دې اوزیته ورسو په دغه نظام باندې نجی نخلاصو ما زما خبره جی تاسو ټول وری نجی نجی خبره وری کنه نجی شکل مو تاسو حضرت صاحب تاسو خیر زما خبر لګوري کنه ارزه کې خوشاله کې نشلی کنه تاسو ته ان شاء الله العزيز چې سو وایي مونږ درته وایو شامل افراد حکم ان شاء الله العزيز درته وایو نظام خبره سره ورسی کفر دی کنه دی کبل فرض وو تاسو مونږ ته پوښتنه کې شو د شامل افراد سو کوم د یو فرد ان شاء الله ويم د مولاویم د امیم د جاهل ويم د عالم ويم د ټول ويم ان شاء الله العزيز بالکل نه تختمه نظام چې سر دورسي او یو تفکیر جی حضرت صاحب سوال در کوم بیا بس بندو بیا با تاریخ در کوم بګړي هغه دا چې دا ته وې چې مروجه نو په دې مروجه کې ستا په لغت کې ستا په اصطلاح کې پاکستان شریف داخل لکنه دی ځان څه نوٹ کوئ او ته ما خبر ورسېدې ته وې مروجه دا کفر دی نو ستا په اصطلاح کې ستا په دماغو کې د پاکستان جمهوریت دا اوس چې کوم دی دا په مروجو کې داخل لیکنه دی دا ما خبر ورسېدې مروجه کې پاکستان داخل او چې مونږه بس فالو شتي ده صحیح شو بس او مخکې بیا راشي کنه حضرت صاحب سوال وکړ چې پاکستان داخل دی کنه پاکستان جمهوریت بالکل زموږ په داخل دی بالکل داخل دی الله پاک د دوی له طرفه دا غواړي چې پاکستاني جمهوریت په دې کې داخل دی بالکل بس چې شو نو پاکستان مسخره په پاکستاني جمهوریت یا کوم یا شرکی پاکستاني جمهوریت اسلام بس
اوس به یو دغه وکړو سلام دا کومه دغه چې پلی شو که نه پلی باندې به ولیکو دا وجه وایي دا ٹھیک دی جی یو پهلواني بالکل تاسو د څه شي بالکل بالکل دا صفا کوم د خط سره باندې راوړل نه نه یو پاکه پاڼه راوړه پاکه فتوی ضرورت خو به ضرورت نه راځي ها حکم چې لګي فتوا هغه خو وروسته بس د دوی له خپلو مبارکو نه راوباسو بالکل د افراد مطابق روبا غورځي به بلاسه انا حاضر ټوپ دیور کوماري سالون کوي چې خلک تر ټوپ ونروي او حضرت سی بواله پینټر مال راکې پینټر پندې جو پوینټر تعریف جوړ دا د څو پندې دا خپل خله دا بنور دا د باندې پاله راشه مې یاره بس دلته مخامخ کینو مش دلته لا لا دلته بس دلته مخامخ دي خرابې بس کینو دلته ناستم دا ورا داوا ستاسو له طرف نه ښه مفتي محمد ندیم خان درویش نوم دې ندیم خان دی جی جی سونه اخو نه ما یاريګه عبید از پیک او دا عبید الله او دا عبد الله وته ولي وي عبید الله چې زما دوی نوم دی جهادي چې کوم هغه نوم دی کنه نو چې په فیسبوک کې دوی نوم وغواړم ما یو ځل ورکړ بس په دې مشهوره ده ندیم عبد الله خو د اسماء خپل صفات دي کې زما ډېر ملکه ده دا به یو بیت دی او بیت تو ویم دا ودا ده ښه الکه که غلطي ګم ما ته وای وای مروجه جمهوریت دنیا اکثر ګوريګا